د نبی علیہ السلام یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دا ډیر بهادر صحابي دی ډیر بهادر صحابي دا عادت دا کنه دی چې کله میدان جنگ ته ووت کنه دی ډیر په نخرو باندې ګرځېدو میدان جنگ ته ووتو دا تور به راوغسته داسې به تاوله او دا سر به داسې اوچت نیولې سینه به یې ایستلې او واړه واړه قدمونه به یې اخیستل داسې په ټوپونو به روانو ډېر په تکبر انداز سره په میدان جنگ کې دی ګرځېدو یو ځل دی داسې په میدان جنگ کې روان دی چې نبي علیه السلام پې نظر شو مسکې شو وایي خندل یاره د ده د انداز نه دی دا الله ته ډېر ناخوښه دی دا داسې انداز الله ته ډېر زیات ناخوښه دی خو په میدان جنگ کې ګورې نه په میدان جنگ کې الله داسې انداز وي خوښوي وی نور دا د تکبر انداز دی الله یې نه خوښوي الله د تکبر اندازو نه خوښوي څومره چې د عاجزي کوله دومره به د الله اوچتوي الله تبارک وتعالی ته سر ټیټ خوند کوي سر اوچت الله ته خوښ نه دی څومره چې عاجز ګرځي دومره الله ته ته محبوب وي دومره الله ته ته خوښ یې د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چا چې د الله د وجې نه عاجزي وکړه الله به یې اوچت کړي الله به یې څه کړي او چا چې تکبر وکړه الله به یې راتاو کړي نو د ابو دجانه رضی الله عنه په تکبر سره میدان جنگ کې ګرځېدو دا توره به یې داسې تاوله سینه یې رېستلې وه نو نبي علیه السلام چې ولید داسې یې مسکې شو دا انداز الله ته ډېر ناخوښه دی دا د تکبر انداز دی خو په میدان جنگ کې نه میدان جنگ کې الله ډېر خوښوي دا انداز الله ډېر خوښوي د دې وجې نه د کافرو مخکې به ځان عاجزه نه کوي میدان جنگ کې داسې به ګرځي چې کافر ته پته ولګي چې یاره د ده خو زه د یو ګزار هم نه کېږم اوس جنگونه د ګولو دي د ټوپکو دي وړوکې ماشوم یې ډزو کې غټ سړی ورته وکړي مخکې به جنگونه د زورو د طاقت په وو ابا آمنے سامنے جنگو په توره به جنگو نو ابو دجانه رضی الله عنه پر میدان جنگ کې داسې ګرځېدو په غزوه احد کې نبی علیه السلام خپله توره داسې راویستله یاره دا توره به د دې به څوک حق ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم نبی علیه السلام توره وه د دې حق به څوک ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم ار یو صحابي به راته وایي د الله پاک پیغمبر زه حق ادا کولی شم مال راکړه ځکه د نبي علیه السلام توره وه د هر تن مقصد دا چې دا ما ته راکړې شي نو هر صحابي به راته وایي د الله پاک پیغمبر زه حق به زه ادا کړم ما ته یې راکړه خو نبي علیه السلام نه ورکوله ابو دجانه رضی الله تعالی راغی وایي د الله پاک پیغمبر د دې تورې حق څه دی لومبی راته هغه ووایه د دې تورې حق څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د دې حق دا دی چې په دې باندې دومره کافر قتل کړي شي چې دا توره په کګه کې دا توره په سکه کګای په کې دا د دې تورې حق دی وی د الله پاک پیغمبر دا حق زاده کول شم ما ته توره راک دا حق زاده کول شم دا توره ما ته راک نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله توره ورکړه وی او ابو دجانه د دې تورې حقدار هم تی د دې حقدار هم تی هغه توره هغه ته ورکړه ده نو بهرحال د ده په میدان جنگ کې ډېر یو عجیبه انداز و نو بیا په غزوه احد کې مشکل راغی په مسلمانانو باندې څه مسلمانو څه ټایم کې پسپایي اختیار کړله نبي علیه السلام سره ډېر مخصوص صحابه کرام پاتې شو په هغې صحابه کرامو کې یو ابو دجانه رضی الله تعالی هم د نبي علیه السلام سره پاتې شوی نو چې کله په نبي علیه السلام باندې دا ډېر ګډوډ ګزارونه شروع شو د غشو د تورو که نه دا ابو دجانه رضی الله تعالی راغی او نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېدو نو کافرو ته یې شا کړه او نبي علیه السلام ته یې مخ کړو دا غشي به راتله نو ده به ورته خپله شا اړوله راړوله په دې به یې دا غشي خوړل او د نبي علیه السلام نه به یې منع کول په دې شا نو بیا ته وروسته یو صحابي تپوس وکړو ابو دجانه عاشقان خو ټول عمر غشي په سینو خوري په شاګانو خو عاشقان غشي نه خوري تا خو ټول غشي په شا خوړلی دي ته څنګه عاشق وي د نبي علیه السلام چې غشي دي په شا خوړل هغه ورته بالکل خبره دي ټیک ده چې عاشقان غشي په سینو خوري خو کومه دا سینم دشمن ته مخامخ کولې زما شاه د محبوب صلی الله علیه وسلم ته راتله ما چې کله دشمن ته مخ کو سینه کوله غشو ته ما نو زما شاه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راتله نو ما دا نشو برداشت کولی چې زما شاه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راشي نو ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخ کو او خپل شاه مې غشو ته ونیوله زه داسې عاشق یم د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دغه عشق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه کرامو ښه دا عشق چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ویزان او خپل اهل او عیال د حرامونه بچ کړئ د حرامونه بچ کړئ خپل ګیړې تم حرامه مغورځوه خپل بچو لم حرامه موړه د هغې نفس ابو دجانه رضی الله تعالی یو عمل شروع کو چې کله به د سار مونځ کېدو نو چې نبی علیه السلام به څنګه سلام وګرځو نو ابو دجانه رضی الله تعالی په دعا ته نه یې سارېدو فوراً به د جومات نه په منډه وته دعا به یې نه کوله
یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ساره چورګه دیسی چل کوي نو چې څنګه نبی علیہ السلام سلام وګرځاو ابو دجانه رضی الله عنه په منډه د مسجد نه ووت نبی علیہ السلام په دویم ورځ باندې سارو په دویم ورځ بیا داسې چلو کو د سار په مانده کې چې نبی علیہ السلام سلام وګرځاو د فورن په منډه د مسجد نه ووت په دریم ورځ بیا نبی علیہ السلام سارو نو چې په دریم ورځ نبی علیہ السلام بیا سلام د سار د مانځ وګرځاو ابو دجانه منډه کړه چې دی وته نه جمعات نه نبی علیہ السلام ودرېږه لکه ابو دجانه ودرېږه ابو دجانه رضی الله عنه ودرېدو میراشه زما خواله بیا راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله کېناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو دجانه زما په خیال چې ستا الله ته حاجت نشته دی زما په خیال ستا الله ته حاجت نشته دی دا الله پاک پیغمبر زه الله ته ډیر محتاج یم زه الله ته ډیر زیات محتاج یم دا الله پاک پیغمبر ولی می حاجت نشته یو کوستا الله ته حاجت نو تابته دعا غوښتله ته دعا نه غواړي او په منډه ځي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ چې دلته دعا غواړو نو ډیر خلکو دعا ته حاجت نه په منډه وځي د مسجد نه داسې نه ده زه دلته دعا غواړم دلته د مسجد په دیوار باندې ځای نه وځي دا هغه خلک چې د دوی الله ته ضرورت نه وي دا پورا خلک راغله دی ښا دا سره راغله دی دا پورا خلک ته دوی ضرورت نه لري دا ډیر مالدار او دا الله نه بے پروا خلک ته کو چرته الله ته ضرورت په دعا کې به شرکت کو ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فیصوم کو باندې الله د انسان دعا نه رد کوي یو موقع هغه کې د فرض منځ نه ورسته دعا غوښتل د فرض منځ نه ورسته څه غوښتل دعا غوښتل په دې ټیم کې الله د انسان دعا نه رد کوي نو موږ دلته دعا غواړو دوی منډي وخی دا هغه خلک چې الله ته ضرورت نه وي دا پورا راغلي دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو نبی علیہ السلام ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ابو دجانه کو ستا الله ته حاجت خو په دعا ته به ساري دي ته دعا نه کې په منډه د مسجد نه وځي ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی الله پاک پیغمبره زه په منډه د مسجد نه زکه وزما چې زمون کور سره په گاون کې د یو يهودي کور دی او داغه په کور کې کجوره ولاړه ده او داغه کجوري څنګه زمون کور ته راوختی دي نو د شپې د هغه کجوري نه څخه کجوري زمون کور ته کته غوري تر راتاوي شوی د شپې زه په منډه زکه کور ته زما اسنه زما وګي بچی را پاسه او دغه کجوري راټولي کې وای نه خوري چرته نو زه په منډه ځکه ځان رسوم چې کجوري راټولې کوم هغه گاونډي ته حواله کوم چې ستا د کجوري نظم کردا دانی راتاوي شوی دا واخله اسنه چې زما کوړتا او زما وګي بچی را پاسې دی او دغه کجوري خوړلې اسنه زما د بچو ګیډي ته حرام چرته لاړ نشي دا الله پاک پیغمبره یو ځل مخبل بچي ولیدو چې کجوره راغستي و دا غینه خوړلې دا الله پاک پیغمبر تعالی ته مولا ګوته اور سره کجوره می تیرا بار کړه ځکه زما بچي په جړا شو نور بچي مې راتم په جړا شو ما وی چې هه بچو جاړې مخه پکېږي ما زدا نه غواړم چې ابو دجانه په میدان محشر کې د غل په نوم سره وبلل شي په میدان محشر کې ابو دجانه د چا په نوم وبلل شي د یو غل په نوم باندې وبلل شي د پردې کجوري پټی کړي خپل بچو له ور کړی الله دا خبرې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووري دی خواته ولاړو د سترګو نه وښ کې روان شي تاسو ونه کو پور نه غي کور ته ځاني ورسو د يهودي کور ته يهودي ته وی دا کجوره چې په څومره ریټ خرڅای په مایرا خرڅکا هغه په دوچن دی په ډیر ګران ریټ باندې کجوره خرڅ کړه او واپس راغی وی ابو دجانه اوس دی بچو ته د کجوره ورکو چې خوري ماته د پاره واغستله ماسته د پاره واغسته دا نبی رسول الله سره مینه و دا د نبی علیہ السلام سره محبت و دا د نبی علیہ السلام سره عشق و چې نبی علیہ السلام فرمایل د حرام نه ځان اوساتای دا سوال نه پیدا کیږي چې دا غیب صحابه هغه معصوم بچ ګډی ته چې حرامت دي مونږ مو زمونږ د نبی علیہ السلام سره صدا مینه ده محبت ته عشق ته صرف د خلی خبرې دي یقین په الله وکړه الله دې رحم وکړي ډېر کم داسې به یو چې موږ د زړه نه لګیایو الله دلته به مونځ وکړو لکه مونځ خو پرېږده اکثر په جومات کې په غیبت باندې لګیایو داسې ده که داسې نه ده ستاسو له ټولو دا خبرې اورم زه ښکته کمره کې ناست یم ښه بره به ناست یې په بل باندې خو به خبرې راغښتې عجیبه انسانان یې په جومات کې ناست یې غیبت په کوئ په چغه چغه لګیایې ما د کتاب کتو ته پکې پرې نه دی په جماعت کې به ناست یو غیبت پکو پلان کې داسې یو پلان کې